دا آبادي چې دا په 1995 کې جوړه شوې ده او دا زموږ مورثي جایداد دی، نیکني راغلی دی. دا په 1981 85 پورې دلته سوات کې پټوار چې راغلی دی نو هغه په موږ پسې اندراج او پیمایش دا کړی دی. دا زموږ ملکیتي ځمکه ده. بیګندې پکې څه ما اغوستې دي، د هغې زما سره باقاعده رجسټریانې پرتې دي او دا زموږ نیکني مورثي ځمکه ده. زما سره دې ظالمانانو ډېر زیاتی وکړو، نه یې ماله نوټس راکړی دی. هېڅ قسمه دوی ماله په 2020 کې نوټس راکړو. زه ورسره بیا عدالت ته لاړم، سیشن کورټ ته لاړم. سیشن کې مې ورسره 3 کاله کیس وکړو. سیشن کورټ زما حق تسلیم کو چې دا د حق دی، دا د ملکیت دی، دا د هوټل دی، دې له به تاسو هېڅ قسمه دغه نه کوئ. اوس په دوباره 3 کاله 4 کاله پسې بیا اپریشن شروع کړو. هغه لیکلي مې ورته وښو چې دا ستا نوټس دی، تا ماله راکړی دی او دا ستا لیکلي دي. نه د عدالت حکم مني، نه د سیشن حکم مني، نه های کورټ یې زما په دې 1 نمبر خسره سیشن کورټ زما حق تسلیم کړی دی، های کورټ تقسیم کړی دی، سیشن زما حق تقسیم کړی دی. بس دا زموږ سره دی عمل چې کوم دا یو اسسټنټ کمشنر دی، یو اے ډي سي دی، یو تحصیلدار بابوزو دی، یو ایس ډي او ایریګیشن دی، یو پټواري دی. دا 5 کسانو زما د هوټل د ارتاوېدو حکم دی 5 کسانو کړی دی. اول یې زموږ سره جرګه وکړه، د سیند په غاړه موږ ته نشان ولګو. نشان موجود دی، باقاعده په ویډیو باندې شته. تحصیلدار، اے سی، اے ډي سي د دوی په خپله نشان ولګو، د هغې تصویران موجود دي. څنګه چې دوی نشان ولګو موږ سړی راوغوښتو چې دا ځای موږ ورانو. دوی یو دم اے سی او اے ډي سي دواړه به راوختل او ډایرکټ یې شیول ورته اواز وکړو چې یې هوټل کو ګیرا دو. بس هوټل بس دغه یو خبره هغو کړې ده، بس شیول شروع کړې ده. زموږ ثابت پراپرټي تقریبا سره 90 کروڑ روپو نه زیاته زما دا پراپرټي ده. 3 هوټلې زما دوی نمسار کړي دي. بالکل د هغه پیلرې نه دي، هغې ته یې شیول اړم کړی وه، سټکي پسې راوړو. نو زه خو نور څه نه یم چې الله دې زموږ دا بدل والي، نو موږ خو کمزور یو، زورور هغې ته ټرټ هم نشو کولی، پخوا یې هم نه دي ورغلي. زموږ د هوټل نه لیپټاپ یې تللي دي، موبایل یې تللي دي، ډي وي آر یې تللي دي، کیمرې یې تللي دي. مړی زه درته قسمي خبره کومه که نه چې دا طالبانو په وخت کې زموږ سره چا دا کار نه دی کړی لکه زموږ سره چې په دې وخت کې دوی کوم دا کار زموږ سره کړی. قسم مې زموږ کور چا نه دیره چا زموږ هېڅ چا غږ نه دی کړی. او دې ظالمانانو دغه زما کور و، د دیره او کور مې و، دا د قوم او د خلکو زیږی و او دوی زموږ هغه زیږی وران کړو. په دې کې وزیر اعلی اول نمبر دی، د وزیر اعلی سره فضل حکیم دی او اختر خان دی. دا 3 کسه سرپرست دي. د دوی په حکم باندې اے سی اے ډي سي دا کار کړی دی. میر مقام ته ما د دنیا ټلیفونونه کړي دي. زما سوال جواب هر سړی وایي ما وینا کړې ده. ورور ته مې ولا دنیا ټلیفونونه کړي دي، زموږ ټلیفون چا نه دی اوچت کړی. او موږ خو بس د دې خلکو له لاسه نور موږ بېزاره شوي یو، بېزاره یو. موږ د دوی څه پالیسي نشته دی، نه 200 فوټه دوی وایي چې 200 فوټه سیند نه لري. دغه پالیسي هم نشته ده، ملکیت هم نه تسلیموي. لکه د دوی خپله منماني ده، خپله منماني به سره ګیراو د دوی خپله منمانۍ باندې چلېږي. قوم خو بې بسه دی، قوم خوا کوي جو دستي وایي ګاډي ته یې خېجی وایي دا وړه تاڼې ته یې رسوه. موږ یې 50 کسانو مې زموږ زیږونه مات کړل، وران یې کړل. هم یې موږ 50 کسانو په موږ باندې اف آی آر وکړو په ناجایزه باندې. موږ یې ټول بند کړو، په حوالات کې بند کړو. اوس هم زموږ هغه اف آی آر پروت دی. موږ ځو ځان عدالتونو ته ځو، ځان په 50 کسان به موږ ځان له بي بي اې کوو او خپل عدالت ته به ځو، عدالت ته خپل فریاد کوو چې زموږ سره دا ظلم هم کړی دی او دا راسره هم کوي.